یاره خو ډېر ښکلی کار وشو نو ډېر لوی کار وشو هلکه دا دومره خاندې ولې او دا دومره خوشحاله ولې زه د دې افغانیانو خبره کوم شکر دی چې دا ملک دې پاک شو نو تا ته پکې د کوم خیر دی چې دومره خوشحاله یې زه به خوشحاله نه یم زه هم پکې کومه بېخیري ده څه مطلب دا چې زموږ پکې دا خیر دی چې د کور څه سامانونه وغیره خرڅول هغه یو څیز په 1000 روپۍ و ما ته په 200 په 300 واغست بل زمونږ محله کلی علاقه ته پاکه شوه دریم دا چې په موږ باندې بوج وکړه او بوج په موږ باندې کم شو ګوره کاشفه دومره خندنۍ په چا پورې مه کوه ها دا ښه خبره نه وي ښه نه زه خندنۍ نه کوم خو دا کشران هم اکثر خبرې کوي وایي په دې فیسبوک کې په دې پښتنو پسې پاکستانیانو پسې ډېر کنځل او ډېر بد رد وایي نو د هغې د وجود ماله ډېره غوسه راغلې ده چې لکه دومره وخت دلته تېر کو او د هغې باوجود چې کوم دی لکه په موږ پسې اوس خبرې کوي کاشفه ته د هېڅ هم نه خبر څه مطلب د څه نه یم خبر زما خبره ډېره په غور باندې واوره ښه ګوره کاشفه موږ ټول انسانیان یو او موږ د یوې ټولنې خلک یو او بیا موږ پښتانه یو ښه او بد په هر څه کې وي نن په هغوی ده سبا په موږ باندې ده ور یو خو دا زیات دی چې موږ په هغوی خوشحالېږو د هغوی سره مشران دي سپین روبي دي ماشومان دي بیماران دي ورسره هغوی خپل ملک ته څو کاله پس ځي موږ که په دې ملک کې هغوی له پناه ورکړي یا مو له څه ورکړي وي هغه د هغوی حق و زمونږ نه پکې کمی بیشي هم شوي خو بس د حکومت ته لارې د هغوی بس خپله پالیسي وي هغوی واپس خپل ملک ته لیږي یو طرف ته د خیر خبره دا ده چې خپل ملک ته لاړ شي بل زمونږ دپاره د خفګان دا خبره ده چې زما پکې ذاتي ډېر ښه ملګري وو ښه دوستان پکې وو زما د محفل زما د مازدیګري د چکر د سکڼي ماښام یاران مې وو زه په خپله په هغو پسې ډېر زیات خفه یم بل ګوره تا څومره غلطه خبره وکړه چې د هغوی چې د روزمره ژوند د استعمال څه شیان وو هغې خرڅول او تا ته په ارزان قیمت باندې اخیستې دي دا تا ډېر زیاتې کړې بل تا دا خبره وکړه چې د فیسبوک وغیره د لارې هغوی په موږ پسې خبرې کوي نو ښه بد خو یم په هر یو علاقه او په هر یو محفل کې په هره ټولنه کې شته کیدای شي زموږ په پښتنو کې هم داسې څوک وي چې په هغوی سیرت بد وایي نو هغوی به هم زموږ د پښتنو د هغې بدو ردو جواب ورکوي دغه شان په هغوی کې به هم ښه او بد وي داسې ده چې په دې وړو وړو خبرو باندې خپره کاږه دا ذهنونه سوچ ته مه راوله هغه زموږ پښتانه وروڼه دي په هغې کې زنانه خویندې دي څومره د خفګان خبره ده چې نن زموږ نه جدای کېږي ټیک ده چې دا وخت به په هغوی تېر شي خو دا ډېر سخت وخت دی دا ټیک ده چې هغه ډېر سخت مجبوره دي او خپل ملک افغانستان ته ځي خو هغه زموږ وروڼه دي پکار ده چې موږ د هغوی مېلمستیا وکړو د هغه ځای پکار ده چې هغوی لپاره موږ د رخصتۍ داسې انتظامات وکړو چې په خپلو پیسو په خپلو ګاډو کې هغه موږ افغانستان ته ولېږو پکار ده چې هغه یو څیز هم خرڅ نه کړي او که پرس که خرڅوي هم چې د هغې د قیمت نه سوا موږ هغوی ته پیسې ورکړو د هغې دردونه انځور کړو د هغې هغه ستونزې موږ د هوارولو کوشش وکړو داسې چېرته نه پکار د الله پاک بندیان دي انسانان دي پکار ده چې موږ مرسته وکړو او دا هم کیدای شي چې الله پاک یې هلته مخې سمې کړي هلته کامیاب شي هغوی دلته هم کامیاب وو هغوی دلته هم چېرته د بې غیرتوب کار نه دی کړی هغوی دلته په غیرت باندې په پښتو باندې خپل محنت کړی خپله پښتو یې کړې خپل ژوند یې تېر کړی هغوی زمونږ د پښتنو سره خپلې غم ښادۍ شریکې کړي دي پکار ده چې موږ ورسره هم دا غم په اوږه اوږه واخلو ګل ماما تاسو واقعي ډېرې تاریخي خبرې وکړې او ډېرې ښې خبرې مو کړې زما خو مو سترګې کولا کړې مونږ ته خو په دې معاشره کې اکثر خلک وایي چې یاره افغانیان داسې او داسې خو واقعي چې په هره ټولنه کې په هر یو کلي او علاقه کې ښه او بد وي ما خو یو غلطي کړې ده زه کوشش کوم چې د خپلې غلطۍ معافي د خپل رب نه غواړم او بیا
و زر ورشم په دغه افغانیان ورونو پسې ځکه چې سبا نه بل باغیزي او د هغوی نه خو ما د 3 لکو روپو سودا کړې ده او ما ته پته ده چې دغه سودا ته ما ډېره ارزانه کړې هغو د 8-9 لکو روپو سودا وټوله نو ما ته په یو ځای وکړه ما ور لالچ دا ورکړو چې نغدې پیسې مو له ورکړې او د هغو ضرورت و پیسو ته ما ډېر زیاتی کړی دی زه خو اول ورځم چې زه خو د رب نه معافي غواړم او بیا ورځم په منډه چې هغوی ته هغه سودا وغیره یا خو واپس ورکم او یا د هغې پوره برخه وله ورکم او کوشش کوم چې د هغې د پاسه وله پیسې ورکم دا خو موقع ده چې موږ د افغانیانو وروڼو سره کومک وکړو مدد وکړو د هغوی دردونه یې زور کړو او که نه کاشفه ته په خپله هم داسې وکړه چې د رب نه معافي وغواړه او که نور څوک ملګرو د داسې غلط نازیبه کار کړی وي نو هغوی ته مو ووایه دا خو زه ډېر زیات ګناهګار یم ما خو ما ډېره غلطي کړې یا الله ته ما معاف کړې او که نور څوک ملګرو د داسې غلط نازیبه کار کړی وي نو هغوی ته مو ووایه چې هغه سوداګانې واپس کړي او هغوی له د هغې پوره قیمت ورکړي دا خو زموږ وروڼه دي او مسلمانان دي ګل ماما بس ورځم چې دغه خپل څومره ناجیزه مې کړې ده هغه ټوله واپس کړم او هغوی سره کومک وکړم مدد وکړم لوی سړی شي بس صحیح ده خوږو کتونکو افغانستان والا وروڼه او خویندې مشران او سپینروبي ماشومان زموږ نه جدایي کېږي خپل وطن ته ځي په کار ده چې ځای په ځای د هغوی مېلمستیا وکړو د هغوی دردونه یې زور کړو د هغوی خدمت وکړو د هغوی سره کومک وکړو د چا د رضا دپاره صرف او صرف د الله پاک جل جلاله د رضا دپاره او د انسانیت په خلاف ډېره زیاته مننه جزاک الله